ګرانو افغانانو مشرانو کشرانو خویندو میندو د وطن بچیانو تاسو ته زه سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ما اواز د هر افغان تر غوږ ورسېږي. ګرانو محترمو زه نن بیا خبر شوم زه په سعودي عرب کې یم. زه یو سیاستمدار نه یم، زه یو ډېر غریب مسافر سړی یم. سعودي عرب کې خپل بل بشري زه ګټم، لیکن زه ایمان د لاسه نه ورکوم. وتلم چوپه خوله موږ نشو پاتې کېدی. نو بیا په پارلمان کې دغه غونډه وشوه چې په تذکره کې د افغانیت اسلامیت نه لیکلی کېږي. آیا تاسو مسلمانان یې؟ آیا تاسو افغانان یې؟ او نالت خو اول په هغه افغاني شه چې دکې افغانیت په تذکره کې نه وي، اسلامیت نه وي، دی په جوب کې ګرځي. نالت په هغه افغاني شه، بیا نالت په هغه ژبه شه چې دغه پارلمان دی صدر کړی دی چې ورځنګ په دې کې نه لیکلی کېږي. ای د پردیو غلامانو، ای پارلمان تاسو ډک دی. په دې پارلمان کې 15 کسان کم وي، ټول بل څه ته کارونه کوئ، د بل څه غلامان یئ. او بل زه ډاکټر قادر هغه ته وایم دغه بچي ته یې چې قادر خو ډېر ښکلی سړی و، د قادر ورور خو ډېر ښکلی سړی و. نو دغه یو بچی چې رجک شوی دی دا یې نن د ډالره په سر باندې ده سره به باډیګارډ یم، د پیسو په زور باندې د ډالره په زور باندې نالت دې ستا په دغه ډالره باندې شه، نالت دې ستا په دغه ډالره باندې شه چې ته افغانیت او اسلامیت په ډالر خرڅوي. په پارلمان کې تاسو د موږ مشران یئ، چلته لاړ شئ. آیا تاسو دومره په تاسو کې خولې نشته چې د دې غوښتنه وکئ چې ولې د تذکرو او په افغانیت په اسلامیت نه کې لیکلی کېږي؟ آیا تاسو مسلمانان یئ؟ خو دا خو معلومه خبره شوه چې تاسو د ډالر بچیان یئ. او نالت په هغه بل هغه سبسی بلي، هغه ملا سانورای بلي، کرسی بلي، او په هغه باندې هم نالت وایي دوزمار. دغه هم دوزمار دی. نالت په دغه باندې شه. زه تاسو ټول ته د افغانستان مشرانو ته وایم چې ګورئ، اول خو زه اشرف غني ته وایم، بیا ډاکټر عبدالله ته وایم چې آیا تاسو خبر یې چې دا څوک په کرسۍ کې ناست دي؟ ما د قسم په خدای وي د افغانستان کرسۍ په $1,00,000 خرڅېږي، بیا هغه خلک په کیني. او چې کوم سړی په کرسۍ کې کیني ولکه د یو روپۍ اجرت په ده کې وي او دغه پیسې په ډالر باندې کرسۍ واخلي بیا دلته کیني. آیا تاسو دې څارنه کړې ده؟ نو ګرانو محترمو ټول افغانان راپاڅئ، ټول افغانان راپاڅئ، د دې غوښتنه وکئ. او بیا هم زه درته وایم چې نالت په هغه افغاني شه چې دی بغیر افغانیت نه د بغیر اسلامیت نه دی تذکره په جوب کې ګرځي. اول یې په ما قسم کې دغه تذکره د پارلمان په جوب کې کېږي، او دغه تذکره د اشرف غني په جوب کې کېږي، دغه تذکره د ډاکټر عبدالله په جوب کې کېږي. دغه تذکره موږ نه غواړو. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. د موږ پلاران نیکان 15,000 کاله زه د افغانستان تاریخ لرم. موږ غوندې مسلمانان په دنیا کې هم نشته. یوه ورځ به موږ مړه شو، نالت په دغه ډالره شه. نالت تاسې موږ په دې مشرانو شه په دې پارلمان کې چې تاسو خوله ګنډلې شوي دي. ای بېمانو تاسو بېمانه خلک یئ، بېمانه د تاسو نه غټ بېمانه په دنیا کې هم نشته. او زه په خپله انشاءالله رحمن په دې یوه میاشت کې زه د روان یم په دې ګران افغانستان باندې کوزېږم. ما د پیغرب کسان یم، چوپه خوله نشي پاتې کېدی. نالت په هغه افغاني شه چې دی چوپه خوله پاتې کېږي او چې د دې غوښتنه دی نه کوي. بیا مونږ تاجک، ازبک، هزاره دې ته هم زه وایم چې مونږ او تاسې چې څوک د افغانستان تذکره لري دا مونږ ټول ورونه یو، ټول د عمر بچیان یو. زه دا باره باره وایم. خو د افغانستان کومې لانجې چې تېرې شوې دغه لانجې تېرې شوې، نور باید څوک قومي مداخلت ونه کړي. مونږ او تاسو به ټول هغه کار کوو چې په کومه خبره باندې افغانستان جوړېږي، په کومه خبره باندې دا ټول افغانیان سره راټولېږي. آیا که تاسو نور نه شرمېږئ د دې نه خو وشرمېږئ چې 15 کاله د مونږ هغه خویندې میندې در په در په پردي هېواده کې پراتې، بیا مونږ دې افغانستان ته راغلو. آیا مونږ بیا هم نه شرمېږو؟ بیا هم دې افغانستان کې اداري فساد مونږ کوو؟ آیا مونږ به کله انسانان کېږو؟ آیا مونږ به کله پوهېږو؟ خو ګرانو محترمو دا مه خبره د خدای دې وکړي چې د هر افغان غوږ ته ورسېږي. د دې غندنه موږ اوس هم کوو. ټول افغانان راپاڅئ د دې غندنه وکئ چې تر څو اشرف غني ته ورسي. اشرف غني په خبر دی. نو دغه اشرف غني صاحب په ځان ولې نه خبرېږي چې د ده کرسۍ د پارلمان کرسۍ د ده د وزیرانو کرسۍ په پیسې خرڅېږي، په $1,00,000 خرڅېږي؟ آیا دی نه خبرېږي؟ دا دومره کاغذونه دی نشته دی چې یو غل په کینې په کرسۍ باندې خالي د ډالرې د بل څه ته کار کوي. بس زه نور ډېرې خبرې نه کوم، ډېرې خبرې بیا زه په خپل ویډیو کوم کوم. خو ګرانو محترمو ټول افغانان راپاڅئ او د دې سره نو هغه کاري صاحب چې کوم ناسته په هغه کې عیسی محمد ټول د هغه په اواز راپورته شئ. زنده باد عیسی محمد،
زنده‌باد آفرین دی د په هغه پلار باندې وي چې په رښتیا افغان دی چې کومه په افغانستان کې کومه واقعه ورسي دا وراجان کې وډیو وکړي نو خدای دې وکړي چې ټول افغانان د کاري صمامت پر رقم شي نو زه ډېرې خبره نه کوم خدای دې وکړي دا ما خبره ستاسو د پام وړ وګرځي او هر افغان ته ورسیږي نور السلام علیکم مینوالو ته یو هغه ورکړه د ډوزمار باره کې ظاهر قدیر ډوزمار څه پوي کې د جلال آباد خلک یې پوي کې او بالکل زه د جلال آباد د خلک نه غوښتنه کوم چې دا مهرباني وکړي دغه د ډوزمار سره ونه دغه ترېږي ډوزمار چې کوم دی دا په ډالر ماین چې کوم دی دا خو د مونږ پښتون دی د پلار نیکه خو ډېر ښکلي خلک وو هغه ته زه اوس هم سلام کوم بیا هم سلام ورته کوم او که چېرته په دغه پښتو وای د به هغه پلار نیکه ته کتلي وو هغه په لار په قدم به تللی وو نن دی وراجان کې او د سره باډیګارډ وي آیا په ډالر به د دی ماسته په ډالر خو پر غاون من ماست وو پر غاون ماست وو چې په سمندر کې غرق وو نن هم غرق شوی دی پیسه خو څه نه ده او چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ذلت دی الله په لاس کې ده ډېر سړی په ځمکه هم زر نه باسي او ډېر زر یې راپورته کوي نو څه ډېره خبره نه کوم نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ماشاءالله ماشاءالله